بسم الله الرحمن الرحیم. د خصوصي محصلانو ریاست یو له مهمو ریاستونو څخه ده چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې د خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وړاندې کوي. دغه ریاست په خپل تشکیل کې 4 امریتونه لري. دغه ریاست په تیر یو کال کې ډېرې مهمې لاسته راوړنې له ځان سره لري. د دغو 4 امریتونو په لړ کې د فارغانو امریت په تیر یو کال کې 3,576 قطعې اسناد صادر کړي چې په دغو اسنادو کې ډیپلوم، سرټیفیکیټ، ترانسکریپت، مکتوبونه او استعلامونه شامل دي. او همداشان د محصلانو امریت چې دغه امریت په تیر یو کال کې 8,810 قطعې د تبدیلۍ مکتوبونه محصلینو ته ورکړي او د دوی تبدیلي ته مراحل کړي د دوی د مشکلاتو پر اساس. او همداشان د نتایجو امریت، دغه امریت په تیر یو کال کې 491 جلده د فارغانو کتابونه ته مراحل کړي او فارغانو ته سپارلي. او همداشان 6,814 جلده د نتایجو سیمستروار کتابونه راجمع کړي او له ځان سره محفوظ کړي دي. 4م امریت زمونږ د ډیټابیس امریت ده چې دغه امریت هم په تیر یو کال کې 3,922 جلده د فارغانو کتابونه اسکن کړي او په ډیجیټلي شکل یې ذخیره کړي دي. دغه مهمې لاسته راوړنې زمونږ د امریتونو وې. په عموم کې د موږ ریاست څه مهمې لاسته راوړنې لري چې هغه د شخصي پوهنتونونو لپاره د الکترونیکي مراسلاتو پیشنهاد او د هغه منظوري چې په آینده کې به د دغه ریاست د کارونو د تسهل لپاره ډیر مهم او ګټور وي. او همداشان دویم د HMIS سیستم فعالول چې یو له مهمو لاسته راوړنو د دغه ریاست څخه ده چې د دغه سیستم په واسطه به موږ وکولای شو چې د جعل، تزویر او د خیالي محصلینو مخنیوی وکړو. په آخر کې ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې په خصوصي سکتور کې به ورته د تحصیل د زمینې د برابرولو ترڅنګ د خصوصي سکتور د معیارونو په ښه والي هم کار کوو او ترڅو مو هیواد د علم په ګاڼه سنبال او د نورې نړۍ سیال شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.